السلام عليكم social media ملقور إلى رنشرو بياس جور بياس بشار بياس ملقورو ملك صادق خان کاکړ حاجي محمد لالا کا سکزی میرامزا کاکړ چې په توبه کاکړي ستار خان جلجی او فیض محمد غازی نو راسره دي خونو بس تی پیژندی نو خونو تی به پوهېږي نو چې ورته موضوع خطر وتلي قلت انا ابني خلق د وطن کام خلک ډیر په مخ راغلي دي په کوم سره دلی او میوزیک څه مقصد چې کله فکر کوي باندې زموږ ټول جنوبي افریقا او شمالي پښتونخوا د یقینا نن دا کم برای کومه مشهور ورما شانس په کراچي کې د شپیک مور باندې زموږ د جنوبي پښتونخوا د معزز کارباري سړي سره په کم انداز د پولیسو روایه او دونه په بېدردي باندې دغه کاروبار ته نقصان رسوانګه او بیا دغه ویډیو سم یقینا هم ما یو پوسټ هم وکړ چونکې موږ په دې موجوده حالاتو کې سوشل میډیا د الله د ډېرې شانسې موږ باندې پابندي لګېدلې دي خو برته کام دی وطن دی که څه څوک دا خبره باندې موږ سره یو تاوان رسوي بله کې یو مجبور یو کام دی وطن دی علاقه د سوشل میډیا باندې اواز پورته کېدنګه زموږ حق جوړېږي نو زه او ملګري موږ دا خبره کوو چې زموږ د څه پښتانه په دا کراچي کې موږ ژوند کوو په ټوله سیمه کې دا د 240 کال سره دغه مسلو سره مخ دي ګسه موږ ته خلک اوس په هغه سترګه ګوري نه لکه موږ د بله بل یا موږ د موږ انسان نه یو مطلب د بارډر راباندې بند کړي معاشي قتل وسو غرونه مې الاټو زموږ د چمن بارډر باندې تاسې وینئ غره کې کلو اوس بله خوا د بارډر دی په لونګیا باندې د خلاص دی جمپ شو دغه د مراد موږ په کوټه کې بیا پر دغه زموږ تاجرانو باندې چاپې ګودامونه ماتېدنګه سګرېټ ځغلوانګه هغه که کشتمې که انکم ټیکس والای که ایپسي کار څوک دا ګرده کړي دي دا د په کراچي کې دی په جایزه کاروبار ته زموږ خلک دومره مطلب زموږ د علاقې خلک چې په زړه څومره خوښ سو یقینا اول دی هر شی پر ځان برابر یا زور یا زما چا رقم په ناترسي باندې څوک تر وژو کشي نه خو به چرس خرڅوي نه به منشات خرڅوي نه به هیروین خرڅوي نه بیا قتل کړی نه به دهشتګردي نه به شي نو موږ زه په خپله ذاتي طور د خپل جانبه سره د ټولو سیاسي پارټیانو سره یوه ګیله لرم او د هغو ته دا پیغام پرېږدم سیاسي پارټیان چې زما په وطن کې سیاست کوي وطن د پارټي نه یو قسم د وطن دلته ډېر په ټوله جنوبي حکومت سره دی غدي په کار دا د زموږ د خاص کار موجوده حالات ذمہواري چې ده هغه د پاکستان پیپلز پارټي جوړیږي چې زما په پښتانه کې جیب بوټونه ریوي د جنډا لګي بیا دغه باید پښتونخوا پارټي دغه د اسلام د مسلم لیگ کې د لیپا او منیشن پارټي کې په پی ټی آی کې موږ پښتانه په ګورو پارټیانو کې او دا زموږ بدبختي ده چې موږ تقسیم پر اجتماعي خبره باندې موږ کلم پر یو ځای سوي نو سیاسي پارټیانو ته دغه پیغام پرېږدم چې وروره پرې تور دی په کراچي کې د آل پارټیز اجلاس راوغواړي او زما د کام زما د وطن د دې ځپلي کام زموږ مسافر مخلوق چې په بر وطن کې په پردي صوبه کې پراته دي د هغو سره کوم ظلم شو دي سم دم د سند حکومت لیکه کشکي اوس که چېرې ډاکوان خو دې موږ تختکو ګردنی وینې سره کوم تختکو
زما د کاروا ملګرو ته د چمن سي واخه تر جو پر بیا تر کوټ پرې چې څه قبيله په پښتانه کې ستا د ګورته زما سلام دی موږ ته دوه پردار راکړی د افغانیت لونګي وګت افغانیت وروتړل چې بیا تاریخ یادې نو دا کوس بیا موږ دغه پوسټونه وکړو د ذکر چې خلک بیا وایي دا چاره پرلې دي سیاسي پارټیان ستا مشران ستا نو ورور موږ د کچې د موږ در تخته کو دا د فکر د کوګاندا په کرسي کې نه استي دا تخته کې دنګ زموږ د سیاسي پارټیانو زموږ جوړیږي د ټولو جوړیږي چې زموږ د پښتنو سره د افغانان پښتانه کده خیبر پښتونخوا دي کده شمالي پښتونخوا دي سرکار بابا شدی مننه قدرمن و نو هر څه د دې کراچي پر ظلم باندې موږ تم دمه ایجنډا کښې زه په شډول کې مې سایبر کریم کې سم دی را باندې پابندۍ دی را باندې سیونی ټیپر زوز ملګری صادق خان محمد لال بيخي ډیر واته ملګری نه مینیټ وکي سلويشت معلوم دي د شګردي په پیار کې کتن بيخي په میا پافته کې موږ درې ځای پیشانی کو نو دوه مکم نه پیدا کیږي شپږ ورا کړشل تلوي څوک مراغوشت وي دغه د سوشل میډیا د لارې موږ د خبرو کو سیاسي پارټیان په کراچي کې د دې پښتنو د افغانانو لپاره راس چې لاس پر ژبه کو سره یو سیاسي افات د مرشد کو کوم د شهر نو د نور زل کیږي نور خاري افغانان وایس په کومه در دې باندې کورنۍ رونه ول رنګ موږ چې ځاګ نه کې په دې ټاپای کې په شمالي پښتونخوا کې په کراچي کې خو دې کمزوري کاټه په ځای باندې کړي بیا دغه باندې وسدا موږ ته تماول ما کړه ما نه کې تیر او دغه افغانان غمشتي نو خوري وارز موږ غديمات د مخې بار وتی نه موږ وار علي موږ زل کړي راچین درته ولاړی کا جاره او کډر کوټه وانم کوم شنو زما کور دی کوټه زما کور دی وساته په چک پورته څو هم شیر زم د کور سره غلم پران خبرم دا د پاتو څو د سیاسي پارټیان سره موږ د ګلا د شکولرو موږ کوم د زما دی سیاسي پارټي سره تعلق نشته پکار دا چې د وټلان ولا خلک سیاسي پارټیانو خو به نصر به په الیکشن کې دا کوم تل روانه هغه کراچي کاروبار ژوند پریږدي راسي سریو ته پاره په ګرد وطن کې کنان ماشومان را باسي دا تاسو ته د کراچي سره دي تاسو وټونه درکړي او نن دی په دوه ستړي ورځ کې تمام سیاسي پارټیانو پټ خپل یو مټغنه کې په کار راځي په مې اسمبلی کې پر دې आवाज پورته سي په صوبایا په ټولو صوبایا اسمبلیانو کې आवाज پورته سي په چینل کې आवाज پورته سي هر څه د خپل سي کار وکي زدانه وایم چې زه پټ خپل یم سیاسي پارټیانو کې چې دا وایي دا زموږ د واس کار نه دی یا موږ ولا یا موږ نه کړی ځکه چې تاسو په هغه پوښتنه کوم زم په یارونو مشته کامرا غواړو د انټرنیټ احتیاج کوانګ بغاری وانګ داس موږ بنیادیات دي موږ به خلک په کار ته پرېږدي خلک موږ بند پرېږدي موږ وطن خوشکلي په مخه کې پر موږ باندې بارډر باندې زما وطن تباه سو برباد اگر د مجبوری تللی یو څوک خپل کور خپل علاقې نه پرېږدي د وټل سټیشن جعفر هغه گرفتار شوی موږ د دې غندنه کو د سینو حکومت ته پر زور مطالبه کو چې پرې توري دی راوړل کی او د دې بعد چې د کومه کابینه دغه ته متمانه گزارش دي چې په ټولو ټلا باندې وګرځي انتشار مو جوړوي دا سیشن په کار دا دي ګدر اوځي یو اجنډا جوړه کی او د بیا ځای احتجاج ونه کی یو د کارونه کې بیا سار ول دا صبح موږ خپل صبح نه د سندیانو صبح ده په دې کې به د حکومت سره کار راخو زه ازما ملګری موږ که زموږ ضرورت رالی موږ خو خدای حاضر ناظر دی چې هر څومره تختکی هر څومره تختکی موږ په صف اول کې به درسو ځان به درسو ولاړ وي وټاله ولا پکار دا دی زما د خیال دی چې سرور هغه دا ټیم چې په دوه برانچ دي کې درې برانچ یو برانچ خماته معلوم دی په معمار کې دی هغه به کم صدر د هغه څخه په وکی ملنګ د غاجان د ټوله ولې د بناء ټول د تیپ کا کار دی دا دی ولیو دا دی دا څه کوم منظمه ځکه غواړم ډیر مدرسه دا پکار دا چې ټول ملګری د غسر یو ځای دا جعفر هغه غمو خوري او چې زه په خبرې پیاس وري د پیاس بعد د پاکستان په قانون کې احتجاج یا شر ماته دنګ یو رنگ نه راوړي لاس بدل خپل کیس ولګوي پرمنه احتجاج کوي سي او درنا ور کوي سي او همت کوي سي په کار د جعفر هغه د لپاره ضمانتونه وکیلان زما د سین خاص کار د کراچي شهر زموږ پښتانه وکیلان ټول دغه متبانه گزارش دي چې د موږ سره د طبقه خلک ګرځي چې هغه د پروتوکول کتلويش دي ک 50 کې شپه کسان دي شرط وکیلان هغه پروت د خپل چینل د خپل پینل د جانب سره مشترکه وکټنامه واخلي د جعفر هغه ضمانت وکړي جعفر هغه راوځي چې داخله پریوت ځای کې په کار لري چې کابینه په نن شپه کې خپل اجلاس راوړي او د لاندال عمل لپاره جعفر هغه درې لپاره خپل مت وکړي موږ لر وطن دی بر وطن دی
راغلي یو دلې زموږ د ګلستان خواته دلته یو مرکه ده یو روغه د هغه را روانې ملګري سره دي یم په ګلستان کې نو عرض مې دا دی چې وروره خبره به صفا سره کوو موږ یقینا ډېر سخت پابند دی دلته چې هم راوتلي اجازت مې اخیستې دي باقاعده مې غرمه ورغلي میسیج مې ورته کړی چې وروره زموږ د لښکر د ملګرو د حاجي محمد الله اکا غبیزی د هغه چې کومه د زړه بدي ورپېښه شوې وه د هغو روغ موږ تېر وار هم ورتلو خو اجازت مو سره ته میلاو نن مې پوښتنه کړې دی وایس مې ورکړی دی درخواست مې ورکړی دی چې زه د شپې تر 2 یا 11 بجو پرې دا خواته اراده لرم ځم اجازت مې راخیستې دی په اجازت روان یم وایس مې ورته کړی دی درخواست مې ورکړی دی نو ملګرو د خبرو دا ده د کراچي په حواله باندې ټولو پښتنو ته دغه پیغام دی چې که په لره کې دي که په بر کې دي د کراچي د پښتنو پر ظلم باندې که نور څه کوی سي که نه څه کوی هغه د خدای په سي د سوشل میډیا د لارې د سند حکومت په مخه کې خپل اواز پورته کوي داسې په ایمانداري پورته کوي لکه هر شی چې د پر ځان برابر چې زما ورور دی زما د اکا بېزتي شوې ده او دا سړی ماته معلوم نه دی څوک دی د رنګ د دغه څه داسې معلومېږي لکه زموږ د جنوبي پښتونخوا چې هغه موږ ته فرق نه راکوي که د جنوبي پښتونخوا که د شمالي پښتونخوا که په لر کې دي که په بر کې دي ټول افغانان ته دغه گزارش کوم چونکه دا وخت جنگ د سوشل میډیا روان دي د سوشل میډیا د لارې د کراچي خاص کر د حکومت سند په خلاف ایمانداري پوسټونه وکړي ویډیو وکړي او دغه ظلم خلاف आवाज پورته کوي او سند حکومت تخته کوي سند حکومت انتظامیه په سند حکومت کې ګور انتظامیه چې د انتظامیه لاندې کار کوي انتظامیه چې د تر سیاسي خاص کر سیاسي دا ټیم د پس پارټي حکومت کې زرداری دی که وزیر اعظم وزیر اعلی ناست دی که د سند گورنر اگر د سند سره تعلق دی نو په کار دا دی چې موږ د کراچي ښار د موجوده ظلم د دې انتظامي خلاف په اشتیا په ایمانداري باندې اواز پورته کړو سوشل میډیا ډېر غټ کردار لري ډېر غټ حیثیت لري نو موږ په څو کروړه اته نه کروړه آبادي زموږ خالي په پاکستان کې ده نو په کار دا دی چې په نن شپه کې تر 40,000 تر 50,000 زیات پوښتنه خالي د جنوبي پښتونخوا څخه وسی په کراچي کې زموږ ګډه پښتانه پرې وځي اتفاق وکړي اتحاد سره وکړي تر زیو تر خلي راوځي دا موږ یا د جعفر هغه دی یا پلانې هغه دی یا ترین دی یا کاکړ دی یا څګزی دی یا درانه دی یا ګرجی دی یا خټک دی یا پریدی دی یا مسعود دی دا بس پرېږدي بس وش پش افغانیت پښتانه کوشش وکړي د مو سره دا کامه کاږي دا موږ تقسیم در تقسیم وش پش پښتون افغان کاږي ان شاء الله دا جنگ به موږ ګټو نو دغه پر یاد مې دی صادق خان کوي خبره دوی درته کوي په دغه په حواله باندې چې د کراچي ډیر زیو راځي موږ کله کله په چکر بوزي د سن نظامیت څه وایي د سینو پښتنو ته څه وایي او سیاسي پارټي نه د سیاسي پارټي سره تعلق په کار دی چې د خپل پارټي باندې ځای وکړي چې وروره ولې د پښتنو په باره کې پارټي پټ خپل دي نو صادق خان ته کڅور ته وایي خدام د علاقې ده دا نه کپیرانان د علاقې سلامونه ملګرو ایله لرم چې روغ جوړ خوشاله مجلس د سند د انتظامیه او د وټل سټیشن په باره کې شروع دی نو زه خپله چونکې د وټل سره مې څه تعلق په سند کراچي ښار کې لرم په کراچي ښار کې تر 2000 زیات وټلان د پښتنو دي نو په کار دی جعفر آغا د سید پر نامه نه دی ورغلی جعفر آغا د ګردو وټلانو صدر دی د پښتانه پر نامه ورغلی دی په شمول کې د انتظامیه لخوا حالانکه د فلس کار دا دی شعري ته تحفظ ورکوم نه که د شعري بې عزتي کوم تذلیل کوم د شیان راغورځوم د چې کوم د بچیانو د رس د روزي یو ځای دی هغه بندوم نو موږ خپل له جانبه د نوجوان اکشن کمیټۍ له جانبه د دې کار په سخته کلکه غندنه کوو او مذمت او بل خبره جعفر آغا نیول سوی دی د دې هم ډېره سخته غندنه کوو جعفر آغا او موږ په دا شیانو کې د سند وټل سټیشن چیرسو جعفر آغا دی لطیف خان کاکړ دی دا نور ملګري دي ملنګ دا دي دا ټول د دې موږ په دا شیانو کې ملګري خو چونکې موږ کراچي له په دې وجه نه یو چې موږ په درو څلورو په یارو کې راګیرو موږ دوی ورځې بعد په نن شپه کې په نن شپه کې قسم په خدای که اوس لا پاتې سوی چې دغه مسلې نه وای نو د کراچي د ښار د وټل والا کچیر هغه کاکوزي دي کچیر هغه بادزي دي کچیر هغه کاکړان دي کچیر هغه سیدان دي کاغه د پښتانه د بیړ د ارزي خلق دي دا غو دا کار دی چې دوی به اتحاد اتفاق کوي که یو ورځ وټل بند سي که 2 ورځې وټلان بند سي که 3 ورځې وټلان بند سي
دا ته مه ګورئ چې زموږ وټلان نن بند شو د سبا د ښه سباوون دپاره ستۍ دپاره د اتحاد او د اتفاق ضرورت دی باید د اتحاد او د 2 ورځو د 5 ورځو نقصان او تاوان ته مه ګورئ دا یو غوبل روان دی د پښتنو خلاف روان دی د پښتنو معاشي قتل روان دی د پښتنو جاني قتل روان دی دی ما یو ځای نه پرېږدي زه په خپل وطن کې نه یم محفوظه د ده والا زما په وطن کې محفوظه دي زما والا د ده په وطن کې نه دي محفوظه اوس به زه تا ته د سیند خلک سیندیان زموږ وروڼه دي مسلمانان دي درځه زه د جنوبي پښتونخوا ګرده باغونه در شایم په دا کې به د دې سیندیان کار کوي او موږ به د مېلمستیا دغه سیندیان دي دغه 2 سیندیان روان دي دا سیندیان په ګلستان کې په کلابلا چې زموږ په علاقو کې دا د منسوبیت هیئت روان دي دا کم کار چې د پښتنو سره اوس روان دی دا د منسوبیت هیئت روان دی غرونه ونیول پلانې شی ونیوي مختلف عربي زموږ سره استعمالوي یو شی زموږ رفات و چې زموږ مسافر به تلل بار به یو ګټه یو بچیان له بیا رزق روزي ګټل هغه هم ورسره باندې دري د سیندو پښتنو ته مې خواست دی زاریم ده چې سره اتفاق سي سره احتیاط سي کنه قسم په خدای چې که تاسو احتیاط او اتفاق نه وکړي د زوی د خیالي او د سیاسي چې کوم ستاسو ذهن جوړ دي زم د سیاسي پارټیو کارکون یم باید چې ټول احتیاط او اتفاق وکړي په دا باره کې که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده که پښتونخوا نیشنل پارټۍ ده که عوامي نیشنل پارټۍ ده که ان ډي ام دی مطلب نورې که داسې د پښتنو پاټان دي که تحریک انصاف سره څوک حالت تعلق لري که د پیپلز پارټۍ سره څوک تعلق لري که د جمعیت اسلامي سره تعلق لري که د تحریک انصاف سره تعلق لري که مسلم لیگ نون دا ګرده پارټیان سیاسي د هغه مې یاده کړه چې دا ګرده تاسو د دې څه نه ووځئ او د پښتنو پر یووالي تاسو اتفاق او احتیاط نه وکړئ دلته به نن د سیاسي اختلاف څه وځي چې زما د فلاني سیاسي پارټۍ سره اختلاف دی ستا کور ته دا اور بل دی ستا کور ته دا اور راغلی دی د دې دپاره احتیاط او اتفاق درګور د مین ذریعه ده او مین سوچ به دا تاسو ساتئ د هغه بعد باید تاسو مخ ته ځئ د هوټلان والا سم یو واره بیا خواست دي زموږ هم هوټلان ستا حالت زما د خور زامن زما خپل رشتهداران چې زما د خو ډېر دي نو دا زما د خو ډېر دي نو د ټولو سمې دا خواست دی چې جعفر آغا نن کاکوزي هوټلان خو نوکر ډېر جعفر آغا نن بند دی ستاسو پر سر باندې نیول سوی دی تاسو یو ځای نه یاست ما در ټول پاره ضلع کې به زرا هوټلان یاست فرق نه کوئ صاحب حبیس وشن صدر اقبال کا کرده کم بیا او ګرد سره موږ ولاړ موږ هغه خو زموږ د بلوچستان رستورانټان دي خو دې زموږ سره خو بهرحال د خیبر پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا چې کوم هوټلان والا دي په کراچي کې چې دار ځای دي که هغه مانسیرې اوسېدونکي دي که هغه د پېښور اوسېدونکي دي چې هوټل لري هغه باید چې د جعفر آغا سره ودرېږي خپل د احتیاط او د اتفاق دپاره خپل د بچیانو د روزي بچاو کې سره یوسئ که یو ورځ هوټل بندېږي که 10 ورځې بندېږي دا به ستاسې د ښه سباوون دپاره یا آینده به داسې کار ستاسو سره نه کېږي زه خو داسې تیاریان یم چې نن پولیس انتظامیه په سیند کې راوځي ته خو زما محافظ یې ته خو زما حفاظت کوې ما به د غله د منشیات د فلانه د سمندر السلام علیکم وګورم موږ د رمانځي ته راورسېدو صادق خان مجلس درته وکړي زموږ هم د هغه مجلس دی دا مخامخ د رمانځي بازار دی ملګرو الحاج د رمانځي دلته موږ دومره مینهوال ورو په رمانځي کې شوله کې د پښین په 20 کلي کې لرو لکه په رمانځي کې مینهوال ورو هغه ګاډي خو نه څو نمبر پلیټونه دي ته ورو زه خو یې نه تیس نمبر ستا یو سره وکم تګرتانه خو درتیر شو ملګرو بس دغه موږ خپل پیغام د کراچي د ملګرو په حواله باندې درته پرېښوی او خوا به نصر بدلول به خبره صفا کو موږ هر کال 2 میاشتې دالتې د کراچي ملګري ډېر بې اتفاقه دي او د زیو په خیالي کې سره تقسیم دي ما لیدلي دي ما نوټ کړي دي د دا څه به راوځي د سیاسي پارټیانو اختلاف څه به راوځي د مشران اوس تاسو ولیدلو چې کومه د زیارت واقع وسوله د یو شیدان چې مشر و خوشحال خان و عوامي نیشنل پارټۍ اصغر خان و مولوي واسي و د جمعیت اسلامي و ترازرګان تر بلوچستان برګر پر یو ځای موږ په کار د دې دغه اختلافات ځان وباسو
خدای ته وګوري هر څه د خپل سیاسي پارټي مبارک ارچاته دار چا خپل جنډې مبارک چې زما دی سیاسي پارټي سره تعلق نشته دا رقم چې موږ یو د نو سو د زیو د خلی راونو او د سیاسي اختلافات او شاتو نقطس دا د بل صوبه د نه خورل کیږي نو مدبانه گزارش دی زه ما او صادق ملګری محمد لاله درسو تی انتفاق موږ نه لیدل تی هغه رقم جعفر آغا سره موږ په دوه درو احتجاجو کې تللي بس یو دوه نیم درې سوه کسان نو دا زموږ دلته په لکو تعداد په کراچي کې زموږ دومره غټ تعداد د پښتنو خاص کر وطنان والا نو تاسو لږ د انتفاق څخه کار راخی لږ درځي ته خیالي راوځي د چا وجود منی دا مګوري ځپلانې د پلانې دي ژوندي واسي یو په درمانځي کې ملګری بیا په ګلستان مخ باندې دلته مې ملګری را باندې په ټلیفون نو ویل دا هغه سره پیاده چې کو ابو موټر مې هغه موټر نه دی دا دوه د دی نو ملګرو بس موږ هم د وطن د علاقې د دې ځای سبا په علاقې خو زموږ نظر دی په ګر وطن کې په پراخه په باندې ګرځو هغه په دې باندې ګرځو موږ د زیو د خیالیو د سیاست باندې ګرځو په کار دا چې هر شای دلته داسې دماغ جوړ کړي داسې کردار جوړ کړي چې